ایو عجیب واقعات ذکر کوما ډیر ناشنا ونتی امام غزالی احیاء علوم الدین کی ذکر کړی دا وی بکر ابن عبداللہ رحمہ اللہ فرمائی کان رجل یخشى بعض الملوک مخکنو خلقو کی یو سړی وی مخکنو خلقو مطلب دا نه چې کنه پیغمبر نه مخکنه نه دي سلف کی یو سړی نو هغه د بعضی بادشاہانو خواله ورته یو بادشاہ خواله ورته په مخ باندې تعلقات وسره نو فیقوم بحذاء الملک د بادشاہ خوا کې بده همیشه ولاړو کله و چا دربار کې ناس دی وس ولاړو نو هغه بادشاہ په ټیم کې بادشاہ سره په خوا کې بده یو جمله ویلا ا جمله به دا ویلا احسن الى المحسن باحسانه کم سړی چې نیکوکار دی محسن دی دغه سره د احسان په وجه باندې خکوا چې دا خسړی دی فإن المسيء سيكفيه اساءته او هر چی بد سړی دی کنه دغه پر خپل بدی پوره ده بس څوک چې احسان کوي خسته کار کوي دغه سره احسان کوي د خسته کار په وجه باندې فإن المسيء دا بد سړی چې کوم دی سيكفيه اساءته دغه پر دغه د بدی پوره ده بس نور سکار ملرا خکار داغي خلکو له بدلی ورکوا خو چې کم څوک بدی کوي څو تمه ودا بدی پوره ده دغه دا جمله به ویل په مخبانی پدې کې یو سړی وسره کینه وشوه چې دا د بادشاہ خوا کې په مخه باندې ولاړ دی او د بادشاہ سي دومره تعلقات دي او هغه ځان ته نږدې کوي راشه دا سړی بندول غواړي حسدي کار دی نو دې راولګي دا بادشاہ تی ویلو چې دا کم سړی چې ستا خوا ته راضي کنه تا ته ودرېږي دا ستا په خلاف یو جمله استعمالوي یو لفظ وي او څه وي ویل دا بار خلکو ته وایي چې دا بادشاہ ابخر دی ابخر هغه دی چې رانه بدبوی زی دی خلین هم بدبوی زی تخرګون هم ډیره سخت بدبوی څوک خواته نشي ټینګېدلی دا بادشاہ ابخر دی در خلین بدبوی زی یو مرض انسان ته ولګي ویل ښه ویل دا به څنګه معلوم کم ما ته به څه پته لګي چې دا رښتیا داسې وایي ویل که نه منې ویل ته سبا له راوغواړه او ته چې ما ته لږ رانږدې شه که ستا خواته در نږدې شو دی به خوله پټوي دا به خپل پوز او خپل خوله به پټوي دقې علامه ده ویل ښه دا سړی راولګېدم او رښتیا هم دقه شان ته سبا له هغه راووښت ویل ته راشه دلته راوسته خواله چې څنګه خواته ودرېدم دقه جملې ورته بیا وویله چې د محسن صدقې نیکوکار سره احسان کو دغه احسان په وجه څوک چې بدي کوي دغه پر خپل بدي پوره ده ورته ته ماته لګ راځي شره غوږ را نږدې کوي هغه چې کړه وته را نږدې شو هغه رښتیا خپل پټکله خلیم پټکله او پوزم پټکله بادشاہ پوښي چې دا خدغه سړی رښتیا ویلي خط ولولي کا عادت بادشاہ عادت داو دب چې کله چاله خط لیکنو خط به صرف د جایزي لیکو د انعام خط به لیکو د پیسو خط به لیکو چې دله پیسې ورکړي دغه عادت داو دا بادشاہ راولګي د خط ولیکو بل ځکه د یو عامل یو گورنرو هغه ته خط ولیکو او په خط کې وته دا ولیکلو اذا اتاك حامل كتابي هذا فذبحه کله چې دی کس دا کم کس چې خط ور سره دی دا ستا خواله درغه الالیکا وصلخو پوسټ کې دیو باسا او وحش جلده تبنا او بیا وردا پوسټ کې د بوسونو ډکا وبعث الیا ابه ما ترا ولېګا دای په خط کې لیکلی سړی خط راواغه سخت خو باندې پالی پاپا کې هغه هم دا خیالو چې کنه دا به سماره پارس تحفه محبوب کې لیکلی شي زکه بادشاہ عادت داو کنه چې بار ته کله راووتو امک کینگر ولا راغی کینگر وتل څه شرط بادشاہ ته سی ویلو او دا خط له درا کړه مار پاره څه تحفه لیکلی خپلانی عامل ته او ورتل کستا خو مړه مالک ته پڅ کې ویل هغه وایله وستا شو وګور ازلی صفاله غریب زړه دی صفای کنه د چانه ويریګا و چې غلې کنه د بادشاہ نه ويریګا اخلګه اردو کې یو مثال وای کنه اکثر په دې گاړم لیکلې نیت صاف منزل آسان نیت دی صفای منزل آسان دی هغه به زورو لګل مارک بزل وایله اج کله خط ویوړ هغه عامل ته ورکو عامل چې کله خط کولاو ک گورنر خط ولست وتل په دې خط کې خلی کلی چې دا سړی تا ته ملاو شو ذبح کالاله کو پوسټ کې تیوبا سو د بوس نډه کماته راولېګا هغه ورته چې دا خط زمانه دی ویل
دا خط زمانه دا خط واپس کا تحقیق وکا هغه خط واپس کېدو نه دی واپسی پکې نشته دی ویني ویلته زبکو او پوسټ کې ولر دغه نه اړکو د بوسونه او باچا ته راولېګو ته خو بدی کې سوال هغه کس بیا راغی اکم کس به چې خواله راته هغه راغی باچا حیران شو او بیا هم دغه جمله ویله د باچا په خوا کې محسن سره احسان کوه د احسان پوجا او کم چې بدکار دغه پر خپل بدی پورا ده ورته له تا لما خط نو درکړي هغه مې راشي چې دا څنګه روغ راغی بیرته تا لما خط نو درکړي هغه یې چې تاسو راکړي خو چې کله بار ته وته م پلانې کسره ان می وته واغس هغه راته چې مال راکا دا زوړم ویل هغه نه ورکړی ویل وو اته پته ولګېدله ویل هغه خو ما ته بل ورځ ویلي چې دی بار خبره کوي چې دی بدبودار دی دله بدبو یځي هغه ویل ما خو نه دي ویلي ما کوم ځای کې ویلي دي نو ویل ته چې بل ورځ ما تا ته چې زما خواته رانږدې شه نو ته ولې ما خواته چې رانږدې شو خوله دې پټه کړه هغه ویل صاحبه خو په دې وجه نه وو په دغه ورځ دې سړي په ما باندې خوراک کړی په کې اوږه استعمال کړې وه نو ما دا خوله دې وجه نه پټه کړه چې زما د خولې نه په تا بدبو یې در نشي هغه اوسه یې چل کړی پټې پیل ته اوږه خوړلې وه ابې لور شه باچا خواله ورشه ویل ویل زه ستا خبره ټیک ده چې څوک بدي کوي دا ور پر خپله بدي پوره ده حسد دغه انجام داده بل سړی ته پی کنسته په خپل بکی مبتلا شو زبر یاد لري حسد د ځانو ساتي د کینې د ځانو ساتي لاري کولاو دي منزل صفا ده منزل آسان ده کرشستانیت صفا ان شاء الله تعالی بیا یریګمو اچا نه یریګمو پسړه کې دې صحیح کنا پسړه کې دې پیشو ساتلې پټ ګره بیا انجام باندې خطرناکي ګره انجام لہذا د حسد تو د کینې نه ځانو ساتي بدن بمستا سروي قیم منزلونه و ماساري الله بلارم کولاوي ان شاء الله تعالی اس پروا بیا مساتي کچھ کینې نمزان سات الله رب العالمین دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د کینې نه ځانو ساتو